تو به مکشل خدای بیان کو کورونا ګرځوا ګنا نه کو چې لمونځ کوم د لمونځ عکس خو فیسبوک ته پورته کوجه زه پر لمانځه ولاړ یم چې عمرې ته ځو د دغه ځای چې تایرې ته خیږي بیا چې راکښته کیږو مکمل ټول عکس فلم د ده نشرات شروع زما هغه عمرې ته تللي دي تو چا د فیسبوک خبریال دی معاش ورته مقرر کړی چې هلکه دغه لار ګرد در سره فلمداري او عکاسي کا تایرې ته خیږم ملګرو د خدای په امان عمرې ته ځم خدای بې نه در څه قبلوي ده داسې خره ریاکاره ده ریا که ښکرونه درلودې تا به هم کړې وای ریا که لکۍ درلودلې تا به هم کړې وای تایرې ته راکتلې بیا څه عکسونه شروع دي بیا فیسبوک ته پورته کېږي چې زه روان یم عمرې ته هلته چې کښته سوی عاجزانو جدې ته راورسېدل همدغه دی د خیر سره دلته یم جدې په موټر کې سپوز د ګرد موټر د اجان عکسونه واخد د جدې څه د حرام پر لور صحیح دي هلته چې ورسېدلې اوس په طواف کې یم اوس په صفا و مروه کې یم اوس د زمزم اوبه څښم د کعبې دروازې ته ولاړې د خدای د کور مخې ته په یوه لاس د خدای د کور چارچوب ګیري په دا بل لاس د ځانه عکس اخي خلقو ته یې ښیي چې زه دلته یم داسې عکسونه تاسې نه دي لیدلي ځوانان د عکسونه چې ویریاست چې یو سړی د کعبې په دروازې پورې لاس نیولی دی او په خپل لاس د ځانه څه عکس اخي په دا بل لاس ځان ته په تلیفون نیولی دی عکس یې اخیستی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ښار ته ځي پر لارې عکسونه اخلي چې وررسېږي عکسونه اخلي چې د علیه السلام د مسجد دروازې ته ورځي عکسونه اخلي چې د علیه السلام حضور ته ورځي عکسونه اخلي تاسو په دې پوه چې پر دې کار خدای زموږ څخه ناراضه سو د خدای د ناراضۍ علامه دا ده چې خدای خپل د کور دروازې راباندې وتړل خدای هېڅوک په ټول نړۍ کې ځان ته نږدې نه پرېښودی خدای خپل د کور دروازه بنده کړل ټول مخلوق ته یې اختار ورکړي چې زه ناراضه یم زما کور ته مه راځئ د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د کور دروازه راباندې وتړل چې مدینې ته مه راځئ د سعودي د حکومت زړی در باندې سخت کړي د ټول نړۍ مسلمانان د خدای د کور هم بند کړل د محمد رسول الله د سیرت هم بند کړل د رسول الله په مسجد کې جماعت نه کېږي د خدای پر کعبې څو مرتبه د خدای دروازې ته څوک اوس نه شي ورنږدې کېدلی د خدای پر کور د تختو هلکه راګرځېدلې ده هېڅوک خدای خپل درګاه ته نه پرېږدي وایي مه راځئ ما ته خو راټلي یاست دلته چې سړی د خدای ونه بیږي هېڅکله به د خدای نه دا ډېر د وارخطایي حالت دی مسلمانانو خپل پر عمل باندې فکر کول پکار دی او اصلاح راوستل پکار دی ساده خبره نه ده موږ افغانان نړۍ ته مشر موه موږ افغانان نړۍ ته مشر موه پښیمانه سوي یو خطا نه کوو کورونا ګرځوا ګناه نه کوو تر دې لوی رټل چیرې زموږ دپاره چې کعبه هغه ځای و چې خدای جي ابراهیم علیه السلام ته وویل واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق ول په خلکو کې اعلان وکړه دا ما کعبه جوړه کړل دا زما درګاه ده چې هر څوک ماته مجرم دلته ماته راسي او د دې کعبې حج وکړي هر څوک به د هر ستړي آس او حیوان پر شا باندې د هرې لرې درې څخه به راځي زما درګاه ته به ودرېږي ابراهیم علیه السلام ته یې تعظ وکړي چې خدایه زما اواز نو دا نړۍ کله اوري ورته پر دا غره ودرېږه ته غږ وکړه رسول یې فرما دی ابراهیم علیه السلام جبل ابي قبیس ته وختي چغه یې ورکړه ای خلقو خدای کور جوړ کړی دی ورته راسي خدای به مو دلته بخشي حج وکړي اوس خدای د هغه کور درګاه پر موږ وتړل موږ د خدای سره بېادبي کړې ده د خدای د کور سره هم بېادبي کړې ده د خدای د رسول سره هم بېادبي کړې ده د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم د مسجد سره هم بېادبي کړې ده چې توبه ونه وباسو د خدای حکم داسې دی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم خدای د چا څه د هغوی د عذاب حالت نه اخلي تر څو چې هغوی خپل د ګناه حالت بدل کړي کما او تا د خپلې بد عملي اصلاح وانخو هر څوک چې هره ګناه لرو په ځان کې ونه ګورو خدای دا حالت نه دورې کوي دا زکام به خدای په طاعون بدلي دا طاعون به خدای داسې کوي چې ګرده به هیله کېږي پکښې کې په داسې بد مرګ به مور خدای مو دې وساتي چې څوک مو د ښه کولو نه وي څوک به غسل نه راکوي وایي مرض ځینې اخه به تو به مو کښلې خدایه بیا نه کوو کورونا ګرځوا ګناه نه کوو کورونا ګرځوا ګناه نه کوو
تو به مو کښلې خدایه بیا نه کوو